له لفظي خبرداري تر عملی اقدام. د پاکستان کرکټ بورډ بابر اعظم محمد رضوان او شاهین افریدي ته په سوداګریزو لیګونو کې د لوبېدو اجازه ورنکړه. یاد بورډ کاناډایي لیګ کې د لوبېدو لپاره د یادو دریو لوبغاړو NOC یا سوداګریزو لیګونو کې د اجازې ترلاسه کولو سند رد کړ. که څه هم کاناډایي لیګ تر اوسه د کرکټ نړیوالې شورا رسمي اجازه نه ده ترلاسه کړې، خو د پاکستاني کرکټ بورډ له دې پریکړې داسې ښکاري چې غواړي د خپلې لوبډلې د وروستیو کارکردګیو له امله په یو شمېر لوبغاړو سخت بندیزونه ولګوي. د پاکستان کرکټ بورډ اونۍ وړاندې نسیم شاه ته هم په 100 لیګ کې د لوبېدو اجازه ورنکړه او د نوموړي NOC یې هم رد کړه. یاد بورډ یې لامل د پاکستاني لوبډلې راتلونکی بوخت مهالویش او لوبې په ګوته کړي او زیاته کړې ده دا چې پاکستان پر راتلونکو 8 میاشتو کې 9 ټیسټ، 14 ورځنۍ نړیوالې او 9 شل ورځې دوه اړخیزې نړیوالې لوبې لري. نو د دغو سیالیو په پام کې نیولو سره چې بابر اعظم محمد رضوان او شاهین افریدي به پکې کلیدي رول ولري، د غوراوي کمیټې او یادو دریو لوبغاړو سره په مشوره دا پریکړه وشوه. خو بل لور تېره اونۍ د پاکستان کرکټ بورډ په یوه ځانګړې ناسته کې پریکړه کړې وه چې د بهرنیو لیګونو د لوبولو لپاره د NOC ترلاسه کولو غوښتنلیکونو ته په کتو سره به سخت تخنیکي ټکي په پام کې ونیسي او یوازې هغه لوبغاړي چې د لوړ فټنس او فعالیت معیارونه لري NOC یا په سوداګریزو لیګونو کې به د لوبېدو د اجازې سند ترلاسه کوي. د پاکستان کرکټ بورډ وروستۍ پریکړې په داسې حال کې کوي چې هیڅوک د پاکستان ملي لوبډلې له وروستیو لوبو او په نړیوال جام کې له کارکردګۍ راضي نه دي.